کابل کې د بزګر میلې 22 نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون کې د کرنې او مالدارۍ محصولاتو ترڅنګ ګڼ شمېر نور کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. د نندارتون پرانیستې پر مهال د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي دغه نندارتون یې د بزګرانو ملاتړ او کورنیو تولیداتو بازار موندنې په موخه جوړ کړی دی. د چارواکو په وینا اسلامي امارت هڅه کوي د هیواد کرنه میکانیزه او دې برخې لپاره لا زیات امکانات برابر کړي. ملت ما مردم ما و شما نمو شکل سنتی سابقه است که جمع‌آوری میکردن با چوب‌ها زده قایم میکردن او همه زخم شده و خراب شده و پیش از اینکه بازار برسه او همه فاسد میشه. ولی الحمدلله واسه کوشش وزارت زراعت مردم ایرا چه شکل جمع‌آوری شوند، چه شکل پرورش داده شوند و چه شکل کش شوند و چه شکل با بازار عرضه شوند و بسیار خوبی رابطه تنگاتنگ خوبی با امرای تجارای عزیز هم ما داریم. موږ به چې څونه سعی وکړی ده باور لرم چې تر دغه به هم نور کوشش کوو تر څو چې د خپله جامعه تر یو ځای ورسوو یو اندازه خودکفا سي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ په ګډون ټولو برخو کې د ځان بسیاینې هڅې کوي. د یاد وزارت کرنې او مالدارۍ مرستیال وایي د کرنې برخه کې به د نورو هیوادونو متخصصینو له تجربو هم ګټه واخلي. بیا د ازبکستان تاسو وګورئ دا مومي هیات دلته په دې بنیاد باندې چې موږ وکولی شو د دوی سره د زراعت په بحث کې څنګه کولی شو د دوی د تجربه نه استفاده وکړو او موږ مسله د موږ متخصصین او د دوی د متخصصینو سره په ګډه باندې تحقیق وشي. یاد نندارتون کې د گاونډیو او ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان کرنې برخې سره د مرستو زیاتولو ژمنې وشوې چې له یوې خوا د ازبکستان د کرنې وزارت مرستیال اقتصادي تعاملات د کابل او تاشکند ترمنځ مهمه برخه او له بلې خوا د ملګرو ملتونو خوراکي او کرنې برخې استازی د افغانستان راتلونکي کرنه پورې تړلې ګڼي. دوی افغانستان سره د کرنې او مالدارۍ برخو کې د مرستو زیاتولو ژمنې کوي. اقتصادي تعاملات د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ ډېره مهمه موضوع ده. موږ یو ګاونډی هېواد یو موږ باید په دې باندې ډېر زیات کار وکړو. په 2022 کال کې د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ اقتصادي تعاملات تقریبا 400 میلیونه ډالر وو. خو خوشبختانه زه باید ووایم چې دا په 2023 کال کې ډېر زیات انکشاف کړی، تقریبا 500 میلیونه زیات شوی او فیصدي د چې واړ 130% موږ په اقتصادي راکړه ورکړه کې تغیرات راغلي او موږ دې ته ژمن یو متحد تر څو وکولو چې د افغانستان سره په اقتصاد کې کومک وکړو. We hope when we unite our efforts. So I can assure you that whilst we continue to د ملګرو ملتونو خوراک او کرنې سازمان ژمن دی چې افغانانو سره له سیلابونو، ناروغیو یا نورو ستونزو پرته هم مرستې وکړي او موږ به نږدې راتلونکي کې افغانستان سره خپل پروګرامونه لا زیات کړو. یاد نندارتون ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خلک راغلي او خپل تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې کړي. دوی د حکومت له ملاتړه خوښ دي او له هیوادوالو غواړي ترڅو له نندارتونه لیدنه او له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. بسیار خوب است به هموطنان ما آگاه میشن که اینی تخمه اصلاح شده است، در برابر آفات امراض مقاوم است، حاصل خوب میته، نان خوب میته، به کلچه هم است، برای نان هم است، برای کیک هم است، به هر چیز ورایتی های مختلف است که ما میتونیم برشان بگوییم که اینی ورایتی است که تو کشت بکن نان خوب میته، اینی ورایتی است که تو کشت بکنی کیک کلچه خوبش میته. بیاین از غرفای وطنی دیدن کنن، غرفایی که محصولات وطنی چیده شده در نمایشگاه به خاطر تمام هموطنان ما می باشند و دیگر کدام مشکلات خاص نداریم. صرف یگانه مشکلاتی است که یک محصولاتی که به شکل غیر سنتی تولید میشه باید از دولت جلوش باید از بگیره و ما برشان جواز بده، حداقل یک معیار برشان تعیین کنه. د بزګر میلې 22 نندارتون د کرنې او مالدارۍ ملاتړ ستاسو د روغتیا او اقتصاد ضامن دی په نوم نن پنجشنبه د کابل بادامباغ کې پرانیستل شو چې 230 غرفو کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو ترڅنګ ګڼ شمېر کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي او 4 ورځې به دوام وکړي.